مجاهد او عالمه د دین ستوري ته ګوره دا دین نن مجاهد او عالمه ته الله فلاس در کړی دی ته الله د دې دین خادم ګرځولای د الله هزار بار شکرونه ادا کړه خدای الله په لحاظ لکه څنګه چې رب العزال مرته کومه وظیفه په غاړه را کړې ده د الله په خاطر خپل وظیفه خپل خدای ورسوي خپل غاړې خو خلاص کړي چې هر ملا ولاړ چې دا وایي العلماء ورثة الانبیاء عالم د نبي وارث دی د نبي وارث نو ته څه وخت یې ملا تر دغه وخت د نبي وارث یې چې پر منبر کښېنې د خلکو ته خبرې کوې که دغه وخت د نبي وارث یې چې د خلکو څه زکاتونه سرسایې رسولی چې د عالم دی دغه حال نن چې ستا په مدرسه کې لنګوټه نه پیدا کېږي د مدرسې ابتدا دې پر سپینه خولۍ باندې کړې ده یا دې پر سپینو سره دسمال باندې کړې ده د ملا چې دغه حال دی د عامې سبا زه څه ګیله وکړم چې حاجي کاکا ولې لنګوټه نه تړې نن چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم لباس او جامه د څو محدودو مدرسو پورې راحصر ده څه خاص مدرسې دي چې په هغې کې به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ظاهري لباس چې د الله رسول کومه جامه کړې ده هغه به پیدا کېږي عامې مدارس مو د دې څخه خلاصولې په مدارسو کې به اوس د الله د رسول لباس او سیرت صورت لکه پیدا اوس دې په مدرسه کې د سپینې خولۍ باندې طالب را حصر دي اوس دې د مدرسې د طالب انګریزي کټ جوړ کړی دي ولې خو استادان یې په دې امر کوي خو استاد نه دی اصلاح په دغه کوټه کې سپینې روډ باندې مدرسه ده زموږ د جبشن طالبان پکښې کې دي یو طالب ما ته ټلیفون کوي راته وایي چې زموږ په مدرسه کې پر لنګوټه پایبندي د طالب به لنګوټه نه تړي او که کم طالب لنګوټه تړلې وه هغه ته په هغه ورځ جزا ورکول کېږي دا چې د په مسلمان په ملک کې دي دا د امام ابو حنیفه صاحب په مذهبیانو کې دي دا پردي خلک نه دي دا په پښتنو کې دغه حال دی دا د علما شیخان مبارکان ناست یوه ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په درسته زندگی حیات کې بغیر د لنګوټې بلا عذر پر لمانځه نه دی درېدلی څوک یې نشي ثابتولی انشاء الله چې بغیر له عذر دي د الله رسول یوه ورځ بې لنګوټې لمونځ کړي یوه ورځ یو صحابي په 1,40,000 صحابهو کې یوه صحابي یوه ورځ بې لنګوټې لمونځ نه دی کړي بلا عذره چې عذر دې نه وي لنګوټه دې موجوده وي نن چې زه ځان د ائمو د انبیاو پر میراث باندې میراثخوره بولم چې هر ملا ولاړ چې دا وایي العلماء ورثة الانبیاء عالم د نبي وارث دی د نبي وارث نو ته څه وخت یې ملا تر دغه وخت د نبي وارث یې چې پر منبر کښېنې د خلکو ته خبرې کوې که دغه وخت د نبي وارث یې چې د خلکو څه زکاتونه سرسایې رسولی ته هغه وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث یې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت د هغه حال و قال دواړه پر خپل ځان عملي کې ته د الله د رسول وارث یې که تا د پیغمبر علیه السلام د سنتو دښمني شروع کړې ده دلته مدرسې موږ ته چې وینو د نږدې مدرسو کې هم د شیخ صاحب مبارک ده د مدرسې امتیاز دی چې لنګوټې بې لنګوټې طالب به نه وي لله الحمد زموږ مدرسې کې طالبان ناست دي پایبندي ده موږ په ټول مدرسه کې در کوچنۍ او در لویې بې لنګوټې طالب نه پرېږدون یې لرو نه مو په کار دی ځکه چې ته سنت طریقه دا ولې دا امتیاز پیدا شو دا ولې زما په مدرسه کې دا شرط دی نو خو ته معلم یې ستا مدرسه ده تو خو د الله د رسول د دین تعلیم کوې امام مالک رحمه الله فرمایي حفیظ ابن عبدالبر نقل نکي وایي زه کوچنی ومه لږ زره مې نه وه خو لنګوټه مې تړل او چې څه فقها او محدثین مې لیدلي دي بې لنګوټې فقه او محدث مې نه دي لیدلي نن چې ملا لنګوټه نه یې تړلې هلته یو شیخ صاحب مبارک یو ورځ بیان کوي ول زما یو کوچنی لمسی ده زموږ کره یو ملا راغلی و لږ زه چې ماخستن کور ته رالم کوچنی لمسی مې راته ویل ول بابا نن زموږ کره یو ملا راغلی و پر سر باندې لیپ یې ول ما لیپ چې شي ډول زه لیپ هم نه پېژنم افشیچ په پرېولي که نه هغه د جالۍ خولې یې په سر نن چې د ملا دغه حال وي چې د طالب د دغه حال وي د مدرسې د دغه حال وي دا ولې د دې څه وجه ده ګوري د دې وجه دا ده چې زړه مو نه دی جوړ نفس مې نه دی اصلاح خالص پر رنگ باندې ملایمه په ظاهري شکل باندې مې د مولا دعوه کړې ده زړه مې نه دی جوړ که مې زړه جوړ سو دا بدن به خامخا جوړوم زما خو دعوه دا ده مولا او مجاهد دواړو ته وایم
مولوي صاحب او مجاهده زما وستا خو دعوه دا ده چې پر درس دنیا به قرآني قانون راولو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قانون به جاری کوو چې ما او تا پر خپل ځان نه کو جاری پر بل چا باندې به څنګه عمل وکړو. تاسو راته وایئ. امام ابو حنیفه رحمه الله دا واقعه مشهوره ده. یو سړی ورته رالی وي یو مریضي ورته بیان کړ. امام صاحب مبارک ته سبا راسته د دې مریضي د واز ما سره ستا زه درته هغه چې سبا رالی امام ابو حنیفه رحمه الله ته عسل مخره تا ته عسل تاوان کړی عسل مخره. هغه صاحب دا خو دې پرون درته ویلی وای پرون ما خپل خوړله چې ما خپل خوړلې پر تا مې دا خبرې اثر نه کوي. نن ما خپل دا قصد وکړي چې زه به عسل نه خورم نه مې تا ته ووایي چې دا خبره اثر وکړي. نن چې په خوله کې اثر نشته ځکه خو موږ باطن زموږ دننه نس خپله څنګه یو. مقصد مې دا دی د دې مفتي صاحب د خبرې چې ګوري دوه کسان که اصلاح شول د خدای په لحاظ مجاهده او عالمه د دین ستوري ته یې ګوره دا دین نن مجاهد و عالمه تا ته الله په لاس درکړی دی ته الله د دې دین خادم ګرځولی د الله هزار بار شکرونه ادا کړه خو د الله په لحاظ لکه څنګه چې رب العزال موږ ته کومه وظیفه په غاړه راکړې ده د الله په خاطر خپله وظیفه خو د خپل خدای ورسوئ خپلې غاړې خو خلاصې کړئ. تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله. دا الله رسول صلى الله عليه وسلم علماء تو علماء نصيحت وکي دا د خیر خبري خلکو ته ورسوي دا پټپټانې مه کوئ چې پر حق باندې مخلي بندي کړي دي پر حق خوله مه پټوئ. که چا پر حق باندې خوله پټه کړل د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خائن دی او د علم خائن د الله رسول وی در مال در خائن بد دی. د بخاری شریف صحیح حدیث دی که سړی خائن و خیانت کوي په مال کې دا منافق دی د الله رسول وی. خیانت د منافق کار دی. اوس د الله رسول وی چې د علم خائن در دنیا در خائن لا بد دی. د ځوانانو علماو ته ما مخکې درته ویل مشران علما مستثنا دي خپل امزولو کشران ته وایم فاضلانو د خاص فاضلانو ته وایم تاسو ته الله رسول وایي ګوري کوم علم پټ کړي ته به خائن جوړېږي. الله دې موږ وساتي. حق به نه پټوي چې ملا دا حق پټ کړل دا دین به څوک رسوي واره د دې دین غور به څوک کوي چې ما خوله بنده کړې ده دا بنده کړې ده بل بنده کړې ده. نن چې دا دین دغه حال ته رسېدلی دی نن چې دا بېدیني و دومرې اوج ته رسېدلې ده او دین دومرې ضعف ته رسېدلی دی واحد علاج واحده وجه یې دغه ده چې زموږ خولې بندې دي. خولو ته مو قربان راچولي دي حق نه وایو بس پر حق باندې مو خولې بندې کړي دي ټینګ یې مو نیولي. تا ته نه سم ویلی چې حاجي صاحب دا کار دې ناروا دی.